آسیو شو. د اقبال حسین افکار صاحب نه پس زه یو ډېر ستر شاعر ادیب او د دې ادبي ریفرنس صدر شاذالله اسیر په راځم چې هغه هم د ایوب مظلوم په اړه خپل تاثرات وړاندې کړي. شاذالله اسیر صاحب. ډېره مننه. پښتو مثال دی که پای اخر مرګ دی. زه اکثر په دې هکله د شعرونو نه آغاز کوم. په لومړي ځل کې به زه د هغه دي زموږ ډېر زوړ ملګري به ورته ووایم چې د ډېر وخت نه یې پېژنم، اقبال حسین افکار صاحب و. دلته یې زموږ سره د وینې رښتیا هم دي. د ډېر وخت نه زموږ د دوی سره پېژندګلو ده او لکه څنګه چې هغوی په خپل تذکره وکړه چې دوی به راتلل او موږ به ګرځېدو په دې فطرت ته دې بلاګانو نه به موږ خوندونه اخیسته. نو دا ټیک خبره وه. زه د دوی شکریه هم ادا کوم چې د اسلام آباد نه دوی ډېر په ښه دغه طریقه باندې لکه ډېر تیزترین طریقه باندې ډېر زر دې جنازې کې راغله او شامل شو او بیا د دې پروګرام اهتمام هم وکړو. نو د ټولو نه زیاته شکریه به زه د اقبال حسین افکار صاحب ادا کړم. زه به یو دوه شعر ووایم چې وګوره څومره په تاده یې د ژوند دانې وړوي، وګوره څومره په تاده یې د ژوند دانې وړوي، هېڅوک یې نه ویني د مرګ سپېره میچن ګرځي. او څه بې اعتماده بې وفا څومره د ژوند لاره ده، بې اعتماده بې وفا څومره د ژوند لاره ده، هغه پې نه وي بیا سبا چې څوک پې نن ګرځي. نو که پرون زموږ سره ایوب مظلوم صاحب و نو نن راسره نشته دی. ایوب مظلوم صاحب په هکله موږ مخکې ټولو ملګرو خبرې وکړې. بیا زما خو د کلي هم و، وینه مې هم وه، رشته دار مې هم و او ډېر ډېر به ورتلمه هم و او ناسته پاسته مې ورسره هم وه. هغه یو روایتي پښتون و او هغه کې میلمه دوستي روایتي پښتونګري دا پکې وه. خودداري پکې د ټولو نه ډېره زیاته وه چې هغه به په یوه خبره به یې ودرېدو نو هم هغه خپله خبره به یې کوله. زه د مثال په طور یو خبره پېښ کوم. زه په یو ځای کې ما څه کار کولو، د پټي کې څه بورډ یا څه کار ما کولو، زه یوازې لګیا وم، دی را باندې رالو. نو ما ته وی اسیر صاحب داسې کې ته خو یوازې لګیا یې. نو مې څه وکړم؟ وی ورګه چې زه راسره وی چې مونږ پرېوتي پښتانه اوچتوو، ورګه چې زه راسره هم امداد وکړم. ما ورته ویې مهرباني. نو لکه دغه خبره هم ده چې په سبا د هغه بیا راغلی، زه بیا لګیا وم. نو ما ته ویې ښه چارې ته بیا لګیا یې. مې پښتانه نه چوتې وی ته هر ساعت یې پرېوځې، وی ته په مخه پرېوځې نو موږ به دې څنګه چوتو. نو دا پکې یو دغه خبره راغله. بهرحال و ایوب مظلوم صاحب ډېر سوچه او ډېر روایتي پښتون و. زمونږ اوس په صرف د هغه دپاره دا وي چې مونږ به ورته 5 وخته دعاګانې کوو چې هر د ټول چې څوک زموږ دا پروګرام اوري او یا څوک خبر شوي. ما خپل سهار خپل ښه کوشش کړی دی چې څنګه اعلان شوی دی او ما موبایل ته ګوتې دغه کړي دي، چا ته میسج، چا ته دغه ټلیفون، چا ته چا، خو خپله کوشش مې کړی دی. نو چې څوک دا پروګرام اوري نو هغوی ته دې دعاګانې کوي چې الله پاک دې هغه اوږد ژوند پر هغه ګور هغه تیارې چې کوم دي نو هغه دې ورته الله پاک رڼا کړي. هغه ژوند ډېر زیات ګران دی او هغه ډېر اوږد دی. نو الله پاک دې ورته هغه آسان کړي او د دې ژوند سره خو خاتمه وشوه. مونږ به ورته صرف دعاګانې کوو. زه په دې اخر کې د اقبال حسین افکار صاحب د زړه د تل نه بیا یو ځلې شکریه ادا کوم چې دوی خپل قیمتي وخت وایستو، هم جنازې له راورسېدل او هم بیا د دې ایوب مظلوم صاحب په هکله د دې مجلس اهتمام وکړو. او الله پاک دې بیا وایم چې الله پاک دې په ګور نور کړي. تاسو ټول وایئ امین. امین. او ډېره مننه.